کابل کې د ملي نګارستان د ادارې له لوري د بخمل خیال په نوم د خطاطۍ او نقاشۍ نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې د نقاشۍ او رسامۍ هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د یاد نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت یو شمېر مسؤلینو او د نقاشۍ او خطاطۍ د هنر مینوالو ګډون کړی و. ویلي چې د ځوانانو د ذهني پیاوړتیا او د هغوی د مهارتونو د ودې په موخه یې دغه نندارتون جوړ کړی. نمایشگاهی که امروز برگزار شده البته آثار کارهای روی بخمل که متفاوت‌تر از کارهای قبلی است و این کار تا جایی که من معلومات دارم کسی هنوز در اینجا کار نکرده، یعنی در این سرزمین، یعنی اولین پیش قدمش خودم هستم. بنان خواستم که در این نمایشگاه کارهایی باشه که تا حالا دیده نشده، مثلا کارهایی باشه که یک احساس و انگیزه شادی برای بیننده به حساب ایجاد کنه و به مو خاطر مسائل سیاسی و مسائل انتقادی که قبلا در تابلوهای ما به مراتب دیده میشد در این تابلو اصلا نیست. تابلو کلا ریالیسم است. از طرف سوران صاحب یکی از هنرمندای موفق کشور ما که چون نقاشی و مینیاتورش ما اینجا میبینین با چشم سر دایر کرده، آمدیم امروز که افتتاحیش است و از این نقاشی های لذت ببریم. هنر نقاشی خب بسیار مهم است چون هنر نقاشی رسامی خودش سخن میگوید. مسئولینو له هنرمندانو غوښتل چې خپل هنري کارونه دي په ښه توګه ترسره کړي او اسلامي او ملي ارزښتونه دي په پام کې ونیسي. اطلاعات او کلتور وزارت به د دوی هر ډول ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې د رسامۍ او نقاشۍ د هنر دغه یو ورځنی نندارتون د کابل ښار اسماعي واټ ته څیرمه د ملي نګارستان په اداره کې جوړ شوی و چې سلګونه د خطاطۍ او نقاشۍ اثار پکې نندارې ته وړاندې شول.